دې حدیث خلاصه دا ده چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې د غلط مجلس لره هم ډېر بد اثر شته، ښه مجلس لره هم ښه اثر شته. دوی به د غلط مجلس څخه د همنشینۍ څخه د ناستې څخه ځان ګورئ. دوی به د نیکانو سره ناسته پاسته ولاړه او دوستي تعلق ساتئ. دې لره ښه تاثرات شته، په انسان کې ډېر ښه اثر راولي نیک مجلس لره. او دغه رقم بد نشینه بد مجلس لره هم تاثرات شته، بد اثرات شته. انسان ځین متاثره کېږي، د دې څخه به اجتناب کوئ، ځان به او په دنیا کې دا یو قاعده ده، که انسان د نیکانو سره کښېني، د بزرګانو سره کښېني، نو که دی نه یې هم د هغو په رنګ بسي، د بزرګانو په رنګ بسي. چې انسان د یو بزرګانو په شکل وي، د هغو په رنګ وي، ولې د هغه څه دی دا تاثر قبلوي، دا تاثیرات په ده کې راځي، نو دی به بالکل د هغه په زمره کې، د هغه په جماعت کې به ایسار. او دا هم یو ډېر ښه کار دی چې انسان د هغه نیکانو په رنګ باندې وي، د هغه ږیره وي، د هغه لنګوټه وي، د هغه لباس وي، د هغه ساده جامې وي، د هغه ښه اخلاق وي، د هغه مثال لمانځه له ځي، د یم لمانځه له ځي، هغه اودس کوي، د یم کوي، مثال هغه یو نیک کار کوي، د یم هغه ته پام کېږي، هغه د ښو مجلسو لره حاضرېږي، یو ښه اجتماعات د مسلمانانو حاضرېږي، د یم حاضرېږي، ولې خو دغه سره انډیوالي ده. دغه رقم په دنیا کې هم دغه یو قاعده ده، که څوک د بد سره تعلق وي، مثال خدا ناخسته یو څوک نشهیي نه دی، د نشهیانو سره ناسته ولاړه ده، هغه بالکل د هغه په رنګ کېږي. که هغه نه وي هم، که یو څوک راسي، یو په ده پسې یو چاپه راسي، مثال دی هم چوړي په هغه جمع کې، ولې وایي دا هم هغه رقم دی، د دوی سره ناسته. که یو څوک د ډاکوانو د غلو سره کښېني، وایي د هغه رنګ اخلي، دی هم د هغه اخلاق حاصلوي، دی هم په هغه رنګ کېږي. په دنیا کې که یو څوک راسي چې اوس هغه ګرفتاره کوي، دا ښه هم په هغه جمع کې ځي، ولې وایي دی هم د هغو سره څه کوي. نو که چېرې دی وي، یو رهزنان وي، یو ډاکوان وي، یو غله وي، یو نشیان وي، تماشیان وي، او یا یو زناکار و فحاش وي، دی د هغو سره ناسته ولاړي، بیا د هغو په رنګ کېږي. نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تی به د نیکانو سره ملګرتیا کوئ. د بد نشینه د بد هغه سستی جنس نه دی، دا بد سستی جنس نه دی، د هغه سره مه کښېنئ، هغه په دنیا کې هم تاوان لري، په آخرت کې هم لري. او چې یو نیکانو سره وي، بالکل په هغه کې به د نیکانو رنګ راځي، په ده کې به د هغه اخلاق راځي، په ده د لباس راځي. دا هم یو نعمت. دا سامری ډېر یو بدبخته سړی و، حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی راز لره دغه ملاقات سره ولاړی، د هغه تورات یې راوړی، دی دلته راولاړ شئ، قوم یې په دا بلا اخته کړي چې موسی علیه السلام تللی دی، زموږ خدای چې دی العیاذ بالله دا سپندر دی، دا زر و دا سونې د خلکو راټولې کړي، ویلې کړي. د جبریل السلام د آس خاوره ورسره وه، د پښو خاوره، په هغه کې حیات وي، قدرتي، یا یې هوا ته کښېښوئ، یا دی خاوره په دا حل کې ور واچوله، د سپندر د سونې د سپینو څه جوړوي، بس هغه رامبوړي کې. نو العیاذ بالله د دغه ګوپرستو چې دا د غوایي عبادت کوي، دا دغه وخت څه راشروع دی. دوی وویل د خدای دغه دی، العیاذ بالله. موسی علیه السلام چې راغلی و خپل ورور هارون علیه السلام ته، هغه په خشم په غضب سو، تورات شریف یې کښېښوی. نو هغه وویل دا څنګه ستاسو دا قوم په شرک تللی دی، دا ټول په شرک اخته سوي دي. به هر حال خو د ده دغه عذاب وایي چې مثال دی به پر صحراو پر ځنګلو ګرځېدی، لا مې ساس نارې یې وهلې، الماله دې څوک لاس نه راوړي، بس هغه بیا تبه کېدله، دا سړي تبه کېدله، نو د دم تبه کېدله. وایي ماله دې لاس څوک نه راوړي، لا مې ساس یې وایي، په قرآن کریم کې آیات یې راځي. وایي دا موسی علیه السلام ولې دی نه وکوسي، مثال دی یې وژلی وایي. وایي بس په دې کې دا یو دوه صفته ښه و، یو سخي و ډېر، یو وایي دا سامری چې و بدبخته سړی وي، خلک یې په شرک اخته کړو. دا رنګ دا حلیه یې د موسی علیه السلام جوړه کړې، ده دا خپل شکل صورت د حضرت موسی علیه السلام په رنګ و، نو بس دغه د نیکانو په رنګ باندې و، د دا ظاهري دستي د مرګه بچاو سو. نو الله تعالی
دغه ژوند ورکړی بیا په یو ځنګلو کې مړ سوی سي بس څوک نه ورپرېږدي دې ته به کېدلی بس ګرځېدی دغه عذاب باندې ګرفتار شو نو دا د نیکانو خالي وای په رنګ و دغسې دستې هغه د مرګ د قتل دغه الله نه ورته وویل بس دغه په صحراو په ځنګلو کې ګرځېدی بیا او دغه رقم مولانا روم یو واقعه ذکر کړي وای دا نیک چې نه وي ستا هم نشنه نه دی ته د هغه ستا جنس نه دی ته د خپله جنس سره به تعلق ساتې د انسان چې خپل جنس نه وي هغه په دنیا کې هم تاوان لري دی یو واقعه نقل کوي د چنګوښې و د مږک یاري ووایي د هغه دوستي و انډیوالي وه نو دا چنګوښه په اوبو کې هم ګزاره کوي او پر وچه باندې هم ګزاره کولی سي راوځي وخت یو وخت د بندې په مندو کې دغې په وچه کې غورځي نو دا مږک ورته وویل مولانا روم یې واقعه ذکر کړي ویل دا زما او ستا یاري ده دا به څنګه فالو دا به څنګه زه خبره وسي وخت ګپه شپه ته ضرورت سي نو وایي یو تار یې راواخیستی یو سپنسه یې راواخیستی یو تار یې په خپله پښه کې هم ونیوی دا مږک یو سر یې هغه د دا چنګوښې په پښه کې غوټه کوي ول که چیرې ما هغه شوراوی هغه ته نه او نه به ته د اوبو سره راوځې نو دی وای د هم جنس سره انډیوالي نه وه د ده جنس نه وی هغه د وچې وی هغه د سمندر و هغه چنګوښ د ده جنس نه وه نو یو وخت کارګر رالی پر مږک یې حمله وکړه هغه یې پورته کړي چنګوښه وایي موته ورسره ولاړه ورسره پورته سوله په پښه یې تړلې وه وایي دا دی وه د ناجنس سره یاري وه د ناجنس سره تعلق وي د ده هم نشن نه و داسې هم نشن نه وي وایي په دنیا کې هم دی تاوان لري او نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم موږ ته دا ویلي دي بل ځای حدیث راځي وایي انسان به ماښام به مؤمن وي مسلمان به وي صالح انسان به وي خدا ناخسته سهار به په کفر اخته سوی وي ولې د غلطه مجلس به متاثره سوی وي پر غلطه به تللی وي عقیده به یې خرابه سوي وي ګډه وډه به یو سړی به ماښام به مؤمن وي مسلمان به وي سهار به چپه سوی او یو سړی به سهار مؤمن وي کامل مسلمان وي ماښام به د غلطه مجلس متاثره سوی وي پر چپه خوا به تللی وي عقیده به یې خرابه سوي دغه رقم دلته نبی پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته یو حدیث بیانوي وایي د نیک هم نشنه او د بد مثال دی ابي موسی راوي دی نبی اسلام وایي د ښه مثال دی د ښه نیک انسان سره انسان تعلق وي د صالح انسان سره او د بد د دې مثال څنګه دی د نیک انسان مثال دی سړی د نیکانو سره انډیوالي وي لکه د عطار دکان د عطر والا یا حامل المسک د مسک دغه مشک شي دا مشک یعنې ښه عطر دا مشک و عنبر دی مثال که ته ورسره کښېنستلې دا حامل د مسک دا مثال دی که ته ورسره کښېنستې د ښه عطاره د عطر دکان له ته ورغلې یا به هغه موت یو پنبه درکړي ته به یې ولګې ته به معطر سي ته به خوشبویه سي یا به دی وي وخت به ته به زمرانه سي عطر به زمرانه سي نو هم سي د عطر دکان له چې ورسې د دې څه خالي کېږي نه پیغمبر اسلام یا به موت و تا ته یو پنبه در ولګي یو عطر به در ولګي نو ته به معطر سي ستا دماغ به معطر سي ستا دل و دماغ به خوشحاله سي یا به ته زمرانه سي که دا هم نه وي چې ته نه زمرانه سي هم او دیم نه کېدل اما ان تجد منه ریحا طیبة کم سه یو ګانټه نیمه ګانټه سته ناست وې هلته خو دا ستا دماغ معطر وي ښه بوی خو پر در ولاړېدی دا رقم که ته نیکانو له ورسې یا به د خپله ځانه یو ښه نصیحت درته وکړي یا به د خپله ځانه یو مسله در وښي د علماو د بزرګانو مجلس که هغه نه وي دا خو به دی خو به وي چې ته ورته ووایه چې دا مسله راوښی هغه به در وښي که دا هم نه وي کم سه په دا مجلس کې چې ناست وې په دا مجلس کې چې ناست وې یو ګانټه نیمه ګانټه ته معطر سوې تا باندې هغه علمي فضا وه پر تا باندې د ذکر فضا وه د تلاوت وه کم سه په دا نیمه ګانټه ستا په عبادت کې حساب سي او دا رقم نبی پاک صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې دی وي چې ته خدا ناخسته یو بد مجلس ته حاضر سوې د بدانو سره کښېنستلې
د دې مثال دی لکه سړی چې هغه آهنګر دغه لوهار بټۍ له واسي هغه استاکاران چې موږ ته وایي دغه بټۍ له چې ته ورلې هغه پپا هغه بنۍ وهلې نو هغه سکاره به سره سو سکروټي هغه اور به څرکې ځله ورځي خامخا به نافخ الکر له چې ته ورسې هغه د اور بټۍ لره هغه د لوهار دکان لره هغه استاکار لره چې بنۍ وهي یا به خامخا کپړې در وسوځي پر تا هم به څرکې ورځي نه پاتېږي که چیرې دا نه وي کپړې دې نسي نه وسوځي اما ان تجد منه ریحا خبیثة خامخا پر کپړې دې هم تورېږي خامخا دې پر سږمو باندې بد بوی هم لګېږي پاتېږي نه نو دا رقم که سړی په بد مجلس کې وي نه پاتېږي چې یا د غیبت نه وي کې یا یو بوتان نه وي یا یو ښکنځل کې نه وي یا یو بد عادت نه وي یا یو غلطې مشورې کې نه وي نو نبي اسلام وایي دغه مثال دی او سادي صاحب هم یو باید په دې کې ویلی دی وایي صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح کند صحبت د صالحانو به تا هغه یو دغه کې هغه به تا صالح او د بدانو دا به تا ته بدر ورسوي مولانا روم وایي زه د شمس تبریز کوم ما 30 کاله کتابونه پله واړول زه هغه مقام ته نه ورسېدم چې ما کوم وخت کې شاګردي وکړه مجلس کې د شمس تبریز زه هغه شاګرد شوم ما د بیعت وکړې زه د مولد شوم په دغه مجلس کې ما ته ډېرې فایدې حاصلې شوې په دا 30 کاله شاوخوا کې ما ته نوې حاصلې شوې زه یو دم دونه الله پاک ما ته ترقي راکړه نو نبی اسلام دې حدیث کې دا بیان کړي وعن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثال دا جليس دا ناس صالح دی او سوء د بدو د نیک لا څنګه مثال دی كحامل المسك لك هغه وړونکی د مسکو د عطر د دکان د عطار یو د بدو مثال دی د بدو سره هم نشینی و نافخ الکیری لکه بنیسی پکې هغه بنیسی وهي هغه د ساکار دکان نو نبی اسلام وی په تحامل المسکی هغه چې هغه د مسکو دکان دی د عطار دکان دی د مشکو د عنبر د عطر دکان دی اما ان يهذيك یا بتات موت یو څه عطر په بدل ولګي و اما ان تبتاع منه یا بتزن رانسی و اما ان تجد منه ريحا طيبه یا یو ښه پاکیزه بوی زنګوینه پر تا باندې به یو ښه خوشبي کم سے دا غانټه او نیمه غانټه ولاړس ونافخ الکیر او هغه چې د یو لوهار دکان له تورسي دغه مثال دی دغه ساکار اما يحرق ثيابك یا به کپړې ستا وسوځي و اما ان تجد منه ريحا خبيثه متفق عليه یا به ستا تر سرمو دی بد بوی راسي دا بخاري شریف د مسلم شریف حدیث وی نو دا رقم نبی اسلام وی نیکان مجلس ورسي خامخا به د ځانه تاته یو ښه خبره دروښي یا به ته د هغه څه پوښتنه وکړې یا کم سے ته به هغه سره په یو ښه راحت کې سي هغه غانټه او نیمه غانټه به ستا په عبادت کې